أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة اولنی سپارہ آیت نمبر 62. ان الذين امنوا بشکها کسان چې ایمان راوړي دي، والذین هادوا او کسان چې يهوديان دي، والنصارى او ها کسان چې عیسایان دي، والصابئین او کسان چې صابئین وتویل کیږي دی بارک راضی چې دی با د ستور عبادت کو. دی ټولو ډلو بارک الله فرمایي من آمن بالله چا چې ایمان راوړلو په الله باندې، یعنی په الله یقین ساتي یو الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، وعمل صالحا او عمل کوي نیک، فلهم اجرهم پس دوی ته بدله ملاویږي عند ربهم د دوی د رب د طرف نه، ولا خوف علیهم نه به یره په دوی باندې، ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن. وَإِذْ أَخَذْنَا یاد کا وخت چې مونږ واغستله میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه، بنی اسرائیل ذکر کی الله، ورفعنا پورته کړو مونږ ستاسو دپاره فوقکم الطور ستاسو دپاره کوهي طور غر، خذوا انسئ ما آتیناکم آس چې ما تاسو ته درکړي دي بقوت په مضبوطیا سره، واذکروا ما فیه یاد کا آس چې په دې کې دي لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو پرهیزګاران شئ. ثم تولیتم من بعد ذلك بیا مخ واړو تاسو د دې نه وروستو، فلولا فضل الله علیکم پس که چېرې نه وي فضل په تاسو باندې د الله تعالی ورحمته رحمت داغه، لکنتم نو خامخا شی به تاسو من الخاسرین د تاوانیانو نه. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم البته په تحقیق سره معلوم دي تاسو ته کسان اعتدوا منكم چې د حد نه تجاوز کړي په تاسو کې، فی السبت د خالد ورځ باره کې، فقلنا لهم پس او منګه وی تکونو شی قردة شادوگان خاسین ذلیلا رسوا، فجعلناها پس وګرځول دا واقعه مونږه نکالا لما بین یدیها د عبرت نخا د پاره د وخت موجودو خلکو د پاره، وما خلفها او د رستو راتلونکو خلکو د پاره، وموعظه او نصیحت للمتقین د پاره د پرهیزګارانو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کیا وخت چې موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته، ان الله بشک الله تعالی یامرکم تاسو ته حکم کوي ان تذبحوا بقره دا چې تاسو حلاله کوي یوه غوا، قالوا دوی وی موسی علیہ السلام ته اتتخذنا هزوا آیت مونږ پورې ټوکې کوي، قالوا فرمایل موسی علیہ السلام اعوذ بالله ذ پناه غواړم په الله سره ان اكون دا چې شم من الجاهلین د ناپوه خلکونه، قالو دوی وی ادعو لنا دعا وکړه زموږ دپاره ربک د خپل ربنا، یبین لنا چې بیان کړي زموږ دپاره ما هي چې دا غوا څنګه ده، قالو فرمیل موسی علیہ السلام انه یقول بشک الله وایي انها بقره بشک دا غوا ده لا فارد چې نه ډیره بوډۍ ده ولا بکر او نه ډیره بچی ده، اوانم بین ذالک ځوان ده د منځ کې، یعنی د بوډاوالي او د وړوکوالي منځ کې ده، یعنی ځوان ده، ففعلوا اوکئ ما تؤمرون آس چې تاسو ته حکم کولی کیږي، قالو دوی بیا وی ادعو لنا وغواړه ته زمونږ دپاره ربک د رب خپل نم، یبین لنا چې بیان کړي زمونږ دپاره ما لونها چې څنګه رنګ دی د دې غوا، قالو فرمایل موسی علیہ السلام انه یقول بشک الله فرمایي انها بقره بشک دا غوا ده صفرا او تک زیړه ده، فاقع لونها مضبوط خزیړ رنگ والا ده، مضبوط رنگ دی یعنی زیړ رنگ کې مضبوطه غوا ده، تسر الناظرین چې خوان به ورکوي مزه به ورکوي لیدونکو ته. صدق الله مولانا العظیم.